چې څومره زموږ وینه تویېږي دا قوم به نور متحد کیږي. دا ځوانان به په دې خبره پوهیږي چې زموږ اوس بله چاره نسته او د دې علاوه چې موږ د دې وطن څخه دا وطن سیال کو، دا وطن خود مختار کو، دې ته سیالي وګټو او خپل دوست او دشمن وپیژنو. پښتونخوا وطن ډېر لوی ملي اتلان، ډېر لوی خلک د دې وطن څخه خپل د سر قرباني ورکړه. خدا وطن نور بچیان زیږوي، نور ځوانانو کې همت پیدا کیږي او هغه نورې مبارزې ته ځان چمتو کوي. دا صحیح ده چې دا لویه غمیزه ده، که د ملي شهید عثمان خان غمیزه وه، که بیا د ګیلمن وزیر د شهادت غمیزه ده، خو په دې کې زموږ ځوانانو ته دا پیغام دی. زموږ ځوانان به انشاءالله اوس متحد کیږي، د دا شهیدانو وینه به موږ متحد کوي. ګوره موږ مخکې دا ملتپاله ګوندونه، که هغه عوامي نیشنل پارټۍ ده، که پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ده، که نیشنل ډیموکراټیک مومنټ دی، نور هم داسې دغه دی چې موږ په خپله د پی ټي ایم سره موږ دا دغه وکړو چې هغه موږ یو ملتپاله ګوندونه، یو اتحادیه، یو محاذ جوړ کړو د خپلو مسایلو د مشکلاتو د حل دپاره. موږ دا هڅه روانه ده.